کم نوی کسان چې محفل ته راغلي دي په ړومبي ځل د هغوی دپاره یو ځل بیا دا وینا کومه چې د درود پاک د ورد دا پروګرام دا محفل او دا بابرکته مجلس د نن نه 4 کاله او 7 میاشتې وړاندې په دې خانقاه او خانواده شریفه کې شروع شو چې تر اوسه پورې الحمدلله زمونږ په دې صوبه کې په ملک کې او په بهر ملکونو کې په کثرت سره خلکو په حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې درود پاک وې په دې 13 میاشتو کې چې کوم درود پاک ویلې شوی په غبل پروګرام کې نو د هغې تعداد 100 ربع فضلو او په مجموعي توګه چې په دې 4 کالو کې د درود پاک د وینا د ویلو کم تعداد دی نو هغه تقریبا 80 ربع ځله دی او دې ځله د دې 13 میاشتو نه هم زیات الحمدلله ویلې شوی دی او د خوشحالۍ غټه خبره دا ده چې څنګه چې اشفاق احمد مولانا صاحب د امریکې د یو مرګري قصه وکړه نو الحمدلله په نیټ باندې 88 کسان تر اوسه پورې هغوی سبقونه واغسته او هغه کسان چې هغوی به د شپې په فلمونو نور سیزونو کتو باندې وده کېده نن هغوی الحمدلله د سیب مبارک تقریر ټول په یو ځای کې راجمع شي جرمني کې زموږ ملګري دي په کور کې 9 کسان دي او 9 په 9 هغوی بیعت دي او هغوی معمول دا دی چې هغوی د شپې وده کېږي نو د قاري سیب مبارک تقریر اول واوري او بیا هغوی ټول سلسل کرته د هغوی د خولې مطابق درود پاک ووایي او بیا ټول خپلو کمرو ته لاړ شي او اوده شي نو دا سلسله الحمدلله په بهر ملکونو کې شروع ده تاسو هم ټول درود پاک وایي اللهم صل وسلم علی النبی الامین اللهم صل وسلم علی النبی الامین یو ماشوم نعت خان چې 13 ځل هم د دلته د نعت خانې نه پاتې شو هغه ته زه خاص کوم عبدالله ته چې راشي او یو نعت شریف وایي عبدالله
جزاک